السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د صفات لازمه لغوي اصطلاحي معنا او د هغوی اثرات په حروف باندې لومبني دو جوړي همس او جهر، شدت او رخوت او توسط، دا هر یو تشریح شول. بیا د هغې نه وروسته د دغه دوو جوړو نه چې 15 صفات پکې دي د صفاتو په بنا باندې، یعنې د لومبني دوو جوړو د 15 صفتونو په بنا باندې چې د حروفو کوم 15 قسمونه جوړېدل هغه هم لله الحمد تشریح شول. د هغې نه وروسته بیا د کاف او تا په هکله یو ضروري بحث و، هغه هم وشول. نن د درېیمې او د څلورمې جوړې، درېیمه جوړه کې هم 2 صفتونه دي، استعلاء او استفال، او په څلورمه جوړه کې هم 2 صفتونه دي، اطباق او انفتاح. د دوی لغوي معنا او د دوی اثرات په حروفو باندې سوي، او بیا دغه دوو جوړو د څلورو صفتونو په بنا باندې د حروفو څو قسمونه جوړیږي. د هر یو قسم تشریح به ان شاء الله نن کیږي. استعلاء اوله جوړه ده استعلاء او استفال. استعلاء کومک را سره کوي. استعلاء لغوي معنا ده اوچتواله، ډېر ښه. او اصطلاحي معنا یې ده چې هر کله د مستعلیه حروف ادا کیږي باید د ژبې بیخ بره تالو طرف ته اوچت شي. ډېر ښه. دا دواړه کاره وشول. موږ تاسو ویلي وو اوس اثر معلومو. اثر به څه وي؟ اثر به دا وي چې کله اصطلاحي معنا مراعات شي، یعنی هغه ادا شي، څنګه چې کتاب وایي، د هغې په نتیجه کې چې په حرف کې کوم تغییر راځي دا به د هغه صفت تاثیر وي په دې حروفو باندې. کله چې موږ استعلاء اصطلاحي معنا مراعات کړه، یعنی د په وخت د ادا کولو د مستعلیه حروفو کې ژبه موږ پورته کړله، د پورتوالي په نتیجه کې د پورتوالي اثر به په دې حروفو باندې څه وي؟ د حرف غټواله، یعنی دا حروف به غټ ویلی کېږي. دغه غټواله دا د چا تاثیر ده؟ د استعلاء ده. په چا باندې؟ په مستعلیو باندې. د استعلاء تاثیر په مستعلیو باندې دا ده چې دا حروف به غټ ویلی کېږي. ولې به غټ ویلی کېږي؟ ځکه چې استعلاء وایي اوچتوالی ته، او دغه اوچتوالی موږ وکړه. قرا د دې اوچتوالی نه څه معنا اخلي؟ یعنی د دغې حروفو د ادا کولو په وخت کې ژبه باید چېرته لاړ شي؟ پورته. چې کله پورته لاړله نو هغه اصطلاحي تعریف عملی شو. نو چې کله عملی شو نتیجه به یې څه وي په حرف باندې بیرته؟ د حرف غټ ویله. لهذا دغه حروف چې مستعلیه دي، خص، ضغط، قض، د دوی غټواله تاثیر همدا ده چې دا مستعلیه دي او په استعلاء کې ژبه پورته کېږي. د پورته کېدلو په نتیجه کې به دا حروف غټ ویلی کېږي. استفال د استعلاء ضد ده. ضد ده که نه؟ اوس کوم حروف چې په استعلاء کې نه وو هغه به چېرته لټوو؟ په استفال کې. د استفال حروف ته څه وایي؟ مستفله. د استعلاء حروف څو دي؟ و. صحیح شو؟ مجموعه یې ده، او د دې نه علاوه به نور چېرته وي؟ مستفله به وي. اوس راځو د استفال معنا ته. د استفال معنا ده ټیټوالی، ځکه ضد ده، استعلاء په مقابل کې ده. خو د دغه استفال نه قرا څه مطلب اخلي؟ وایي چې د دغه مستفلو حروفو په ادا کولو کې باید ژبه پورته نشي بلکې ټیټ پاتې شي، ښکته پاتې شي. چې ښکته پاتې شو نو اثر به یې څه وي؟ نتیجه به یې څه وي؟ دا حروف به باریک ادا کېږي. لہذا باریکوالی په دې حروفو کې د چا تاثیر ده؟ د استفال تاثیر ده په مستفله حروفو باندې. نو دا
لغوي معنی مو شوه، اصطلاحي معنی مو شوه، او اثر پکې هم واضح شو. لکه یو تا ته څوک وایي چې سین ولې باریک وای، ځکه باریک وایي چې دې کې استفال ده. نو استفال تاثیر هم دا ده که نه. استفال په دې حرف کې څه تاثیر کوي؟ دا حرف غټوي. سواد زه غټوم، ولې غټوم؟ چې استعلا ده. او دا غټوالی د چا تاثیر ده؟ استعلا تاثیر ده. خبره ورسېدلې؟ دا شو. دوهم جوړه چې دا څلورمه هغه اطباق او انفتاح ده. اطباق همدغه شان د دوی موږ د لغوي او اصطلاحي معنا او د هغې اثر واضحه کوو. د اطباق حروفو ته ویلی کېږي مطبقه، او د اطباق حروف څو دي؟ څلور. کم دي؟ ډېر ښه. یعنې موږ داسې ویلی شو کم چې مطبقه دي هغه به ضرور مستعلیه وي. یعنې داسې مطبقه موږ نه لرو چې هغه د په اصطلاح کې نه وي. یعنی هر مطبقه مستعلیه ده، هر مطبقه مستعلیه ده، خو هر مستعلیه بیا مطبقه نشي کېدلی، ځکه چې د استعلا دایره لږه فراخه ده، لږ ډیر دی، تعداد زیات ده. مطبقه ټول په مستعلیو کې شته، خو مستعلیه ټول بیا په مطبقو کې نه راځي. خو اوس د اطباق لغوي معنا ده الساق، پیوستوالی، نښتل. د دغو څلورو حروفو کې چې مطبقه دي په دې کې به ژبه پورته ځي، او دومره پورته ځي چې پاس تالو سره څه کېږي؟ نښلي. استعلا کې هم پورته کېده. ګوره د استعلا پورته کېدل او د اطباق پورته کېدل لږ سره څه لري؟ فرق لري. استعلا کې مطلق پورته کېدلو که لګېدل هم هلته نښتل نه و. دې کې څه شی دي؟ نښتل دي. ساق پیوست کېږي ورسره. نو چې کله پیوست شو نو بیا دغه حروف باندې دا د پیوستوالي او د جګوالي اثر به څه وي؟ دا به انتهایي ډک وي. دا به انتهایي ډک وي، ځکه د استعلا د وجې نه. ځکه مطبقه ټول مستعلیه دي، دا خو موږ اول نه وویلې. هر مستعلیه مطبقه ده. دغه څلور حروف چې دلته مطبقه کې شامل شوي دا مخکې نه په استعلا کې وو. استعلا د وجې نه اسم دا غټ ویل کېده، خو چې اطباق غټواله هم ورسره شریک شو، غټ جمع غټ مسالیک مساوي کې ښه پیړ. صحیح شو؟ یعنی دوه ډک شول که نه. استعلا هم ډکواله غواړي، اطباق هم ډکواله غواړي. چې دوه ډکواله یو ځای شو نو هغه به ښه قوي او مضبوط ډک ویلی کېږي. یا موږ وایو چې انتهایي درجه یا اعلا درجه، یا داسې ویلو چې دوه درجې تفخیم په دې کې حروفو کې موجود وي. ځکه د استعلا دوه صفتونه، د غټواله دوه صفتونه په دې حروفو کې موجود دي. لہذا کوم حروف چې مطبقه دي نو هغې کې به دوه درجې استعلا تفخیم به پکې پروت وي، یو د استعلا د وجې نه او بل د اطباق د وجې نه. او د اطباق ضد چې دی نو هغه څه ده؟ انفتاح ده. انفتاح به معنی افتراق، جداوالی. څه شی جداوالی؟ ځکه موږ اوس اصطلاحي معنا ته راځو. لغوت معنا کې مطلق جداوالی واخلو، د هر چا په ذهن کې د جداوالی یو بېل تصور پیدا کېږي. د څه شي جداوالی؟ چون موږ د انفتاح معنا کوو. د انفتاح معنا او قراو نه به رااخلو. قرا دلته د انفتاح جداوالی معنا څه رااخلي؟ هغه وایي چې د وخت د ادا کولو د منفتحه حروفو ژبه باید د تالونه څه شی وي؟ جدا وي. ژبه د تالونه څه شی وي؟ جدا وي. نو چې جدا وي نو دا حروف به دومره ډک نه ویلی کېږي. په دې حروفو په ډکواله نه وي، بلکې ټیټ پاتې کېږي. چې ټیټ پاتې کېږي نو په ټیټ پاتې کېدلو کې خو څه شی ده؟ باریکوالی ده. البته دلته په د انفتاح کې بیا درې حروف دي، خا، غین او قاف، چې دا مطبقه نه دي، خو دې کې مخکې نه استعلا پکې را روانه ده. مستعلیه دي خو منفتحه نه دي. مستعلیه دي، مطبقه هم نه دي، خو یوازې منفتحه دي. یعنی یو استعلا پکې پروت ده، اطباق پکې نشته. ځکه موږ تاسو چې دا خبره چې ما وکوله، هر مطبقه مستعلیه ده. څلور دي، څلور په استعلا کې شته، خو مستعلیه ټول مطبقه نه دي، ځکه هغه څلور مطبقه دي او درې تنې پاتې کېږي. دا څه دي؟ منفتحه دي. نو دلته په انفتاح کې به د یوې خبرې خیال ساتل کېږي چې دغه درې حروف
چې په دې کې اطباق نشته خو استعلا کې تیار موجوده ده دې کې به دا حروف به د نور منفتحه او په شان به مکمل باریک نه وي بلکې به دې کې د یوه درجه تفخیم مراعاتولو سره به د انفتاح صفت به ورسره څه کېږي ادا کېږي ځکه مطبقه کې به 2 درجې وي او په دې 3 حروفو کې به 1 درجه وي چې 1 درجه ورسره د انفتاح نه مخکې په دې حروفو کې موجوده ده یعنې د انفتاح د وجې نه به داسې کار ونه شي چې د هغې نه هغه شی هم څنګه شي ختم شي بلکې هغه به په خپل ځای باندې پاتې وي خو نور اضافه ډکوالی به د دې وجې نه پکې نه راځي نو دې مثالونو کې اوس تاسو وګورئ کوم حروف چې مستعلیه دي لکه فرقه مستعلیه ده کنه همدغه مثلا خالدا یا خالد خا دا مستعلیه حروف دي د هغې په مقابل کې مستفله دي کافرون کاف وګورئ او فا وګورئ نو الف هم د کاف مربوط کیږي دا ټول حروف څنګه دي باریک دي او د دې په ادا کولو کې ژبه څه پاتې کیږي لاندې پاتې کیږي او همدغه شان د اطباق د وجې نه قامه اوس وګورئ د طا باریکوالی وګورئ او هلته په مقابل کې بیا د قاف باریکوالی وګورئ طا مکمل د ستوني یا د حلق چې کومه مخه ده هغه مکمل د مطبقه حروف سره څه کېږي بندېږي مرصاد او د هغې په مقابل کې که یو بل مثلا خالدون دومره نختل پکې نشته ځکه نشته چې په دې کې اطباق نشته دا نختل د چا کار ده دا د اطباق کار چې په دې کې هغې مطلق جوه پورته کېږي که لګېږي ډېر معمولي لګېږي معمولی غوندې هغه د حلق مخه یا د ستوني مخه نشي نیول کېدلی نو په دې باندې چې د مطبقه او د مستعلیه حروفو باندې چې بار بار وقف وشي بیا داسته د اندازه ښه واضحه کېدلی شي لکه مثلا مرصاد اوس دلته صاد وګورئ او د هغې په مقابل کې مثلا غافلین غین وګورئ نو غین هم ډک حروف ده خو د صاد په مقابل کې ډک نه ده ځکه صاد کې 2 صفته د هغه موجود دي د ډکواله او په دې کې یو صفت موجود ده همدغه شان د استعلا په وجه به ډک وي د هغه حروف چې دي منفتحه حروف خو د دوی ډکواله به د مستعلیه مطبقه او په شان نه وي نو 4 جوړې وې 4 صفتونه او 2 جوړې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين